ولسمشر اشرف غنی څه غواړي باید د افغانانو لپاره څه وکړي د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ نن ورځ ولسمشر غنی له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي مرستیال کنسوکی نګاوکا سره په ار کې ولیدل نوموړي له ولسمشر غنی څخه مننه وکړه چې د جاپان هیواد د نوي امپراتور د تاجګذارۍ په مراسمو کې یې ګډون وکړ او ویل چې دا د جاپان او افغانستان ترمنځ پراخه دوستانه اړیکې ښیي ولسمشر غنی د جاپان له همکارۍ مننه وکړه او ویل چې جاپان د افغانستان نړیوال متحد دی چې په اقتصادي پراختیایي او بیا رغونه لوی رول لوبولی او موږ د دغه مشارکت قدرداني کوو هغه زیاته کړه چې سوله د افغانانو لویه غوښتنه او زموږ مهم لومړیتوب دی او پایداره سولې ته یوازې د افغان دولت په مالکیت او رهبرۍ رسیدلی شو هغه وویل د باعزت او پایداره سولې د تامین لپاره له خپلو مهمو سیمهییزو او نړیوالو متحدینو سره سلا مشورې کوو ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي هغه وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ګواښونه له منځه یوسي او د خپلو خلکو او هیواد ساتنه وکړي نوموړي زیاته کړه چې موږ د خپلې اقتصادي ودې او عوایدو زیاتولو لپاره ستراتیژي لرو او په بودیجه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره مو پلان د عملي کېدو په حال کې دی او موږ غواړو په راتلونکو څو کلونو کې ځان بساینې ته ورسیږو خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوې نو حتما یې درسره لایک کوئ او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم